افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول بارو جوړ او صحتمن وای. د نن ورځې درس کې دوستانو د بدن اعضا وایو چې لاس، پښو، سترګو او سر او داسې نور د بدن اعضاو ته په الماني ژبه کې څه وایو. راځو په درس شروع کوو. فهیم ګروپ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو، ترڅو همیشه نوې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. Der Körper بدن، das Gesicht مخ، der Kopf سر، das Auge سترګه، die Augen سترګې جمع ده، die Stirn ټنډه، das Ohr غوږ، die Ohren غوږونه جمع ده، die Lippe شونډه، die Lippen شونډې جمع ده، der Hals ستونی، das Haar ویښته، die Haare ویښتان جمع ده، die Nase پزه، der Mund خوله، das Kinn زنه. راځئ درس ادامې ته. Der Körper بدن، der Kopf سر، die Köpfe سرونه جمع ده، der Arm لاس، د څنګل دوستانو، die Arme جمع ده دوستانو. د څنګل لاس نه د لاس له پنجې نه پورته تر دا وږې پورې دې ته څه وایي؟ der Arm وایي. der Bauch خېټه، die Bauche خېټې جمع ده، die Hand لاس، die Hände لاسونه جمع ده، der Zeh د پښې غټې ګوتې ته وایي، die Zehen د جمع حالت ده، die Schulter اوږه، die Schultern اوږې جمع ده، der Finger ګوته، die Finger د هم جمع حالت ده، das Bein ورون دوستانو. das Bein له دا جنه تر د پښې پورې دې ته څه وایي؟ das Bein وایي. دا ټول ورون ته څه وایي دې حالت درجې ته؟ das Bein. die Beine جمع ده، das Knie زنګون، die Knie زنګرونه جمع ده، der Fuß پښه، die Füß پښې جمع حالت ده. دوستانو دلته به تاسې متوجه شوي چې د جمع لپاره همیشه ارتکل څه ده؟ دی ده. دا یوه خبره. او بله خبره دا دوستانو چې د الماني ژبه کې د نومونو جمع تړول، په دې باندې ما ځان ته ویډیو جوړه کړې ده چې انشاءالله هغه به ډېر زر اپلوډ کړمه. خو تاسو په یاد ولرئ چې دلته به یو لغات چې کله الماني ژبه کې جمع حالت ته اړوو، هغه بعضې قوانین لري چې هغه انشاءالله موږ وایو، خو بعضې لغاتونه دي چې هغه هېڅ نه تبدیلیږي، هېڅ تبدیلي نه پکې راځي، صرف هغه ارتکل یې تبدیلیږي. د مثال په ډول das Knie زنګون ته وایي، د جمع حالت ته هم هماغه das Knie وایي، خو صرف ارتکل یې څه شوی ده؟ ارتکل یې تبدیل شوی ده. دلته که تاسې وګورئ der Finger ګوته او جمع حالت کې هم هماغه فینګر ده، خو صرف ارتکل یې څنګه شوی ده؟ تغییر شوی ده. دا و د نن ورځې درس. تر بیا بل درسه، یا الله په امان.